درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د نن ورځې تازه خبرونو ته مو پام راړو. لومړی خبر، حمدالله محب وایي طالبان باید شرمونکي ژوند پرېږدي او له غلامۍ څخه دې نور لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې طالبان په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي او د پاکستان د استخباراتو د خدمت په هڅولو سره د خپل هیواد تاسیسات تباه کوي. حمدالله محب د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت په پرانیسته کې وویل د طالب مشرانو زمن په پاکستان په کراچۍ، کویټه او اسلام آباد کې روزل کیږي. نوموړي وویل چې دا ډله په خپل هیواد کې خلک غولوي او د حکومت په وړاندې جنگ ته هڅوي. دوهم خبر، حکومت د 600 طالب بندیانو د خوشي کولو په تړاو په خپل دریځ ولاړ دی. افغان حکومت وایي له اختر وروسته د افغانانو خپلمنځي خبرو پیلولو لپاره به د طالبانو 600 بندیان خوشي نه کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د غبرګون له هغه وروسته دی چې د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پرون وویل که د افغان حکومت په زندانونو کې د دوی پاتې بندیان تر لوی اختره خوشي شي نو دا ډله چمتو ده چې له اختر وروسته بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون وکړي. خو د حکومت د رسنیو او معلوماتو مرکز مشر لطیف محمود وایي دا 600 طالب بندیان جرمي دوسیې لري. دریم خبر، کابل کې 14 کسیزه جنایتکاره ډله نیول شوې. کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه 14 کسیزه جنایتګاره ډله ونیوله. د دې وزارت له جرمونو سره د مبارزې پولیسو تېره شپه د عملیاتو پر مهال د بګرامۍ ولسوالۍ د سیابیني سیمه کې دغه کسان نیولي دي. دغو جنایتکارانو له نظامي لباس څخه په استفادې په سیمه کې جنایتونه کول او له بارلونکو موټرو څخه به یې باج اخیسته او له قاچاقبر او غلو سره یې لاره درلوده. څلورم خبر، له 86 کلونو وروسته نن د ترکیې په آیا صوفیا جومات کې د جمعې لمونځ ادا کړی شو. 2.5 کاله مخکې دا ودانۍ د کلیسا په موخه جوړه شوې وه چې لومړی کلیسا، بیا جومات، بیا په موزیم او اوس یو ځل بیا په جومات بدله شوه. پنځم خبر، د واګا بندر له لارې په افغاني توکو بار یو کاروان هند ته ورسید. هندي چارواکي وایي چې 14 افغان لارۍ موټر چې د افغاني توکو څخه ډک و د هند شمالي اتاري ایالت ته رسیدلی دي. چارواکي وایي کاروان له یوې اونۍ څخه په لږه موده کې د واګا بندر له لارې هند ته ورسید. د هند د سوداګرۍ او صنایعو رئیس اشوک سټي هندوستان ټایمز ته ویلي چې په تېرو 4 ورځو کې 14 موټره د وچې میوې او نورو توکو څخه ډک دغه هیواد ته رسیدلی دي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او زموږ د یوټیوب چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.